د پښتو فیسبوک قدرمنو لیدونکو سلام. هیله د روغ جوړ خوشاله اوسئ او ستاسو د روغتیا په هیله دا دی بیا هم مونږ د پښتو فیسبوک روغتیا خپرونه نن یکشنبه د ډاکټر صاحب میرعلي سادات سره لرو او د نن ورځې موضوع د سیلابونو له امله د پیښو ناروغیو په هکله ده چې زه به خپل میلمه تاسو ته مخکې معرفي کړ. ډاکټر میرعلي سادات دی. ډاکټر صاحب سلامونه او هیله ده چې تاسو هم روغ جوړ خوشاله اوسئ. مننه برېښنا خوري. تاسو ټول لوستونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. ډاکټر صاحب زه یوازې یوه لنډه یادونه کوم درنو لیدونکو ته چې که د سیلابونو له امله د امراضو په هکله خپلې پوښتنې لري، څه اندېښنې لري، کولی شي چې د همدغه ویډیو لاندې موږ سره مطرح کړي. موږ به تاسو ته واورو او تاسو به د هغه پوښتنو ځوابونه ورکړئ. نو مخکې تر هغه چې د دوستانو نه پوښتنو او اندېښنې واخلو د فیسبوک له لارې، زه به اول خپله پوښتنه او اندېښنه تاسو سره مطرح کړم چې د سیلابونو له امله څه ډول مرضونه پیدا کیدای شي؟ د سیلابونو له کبله انسانانو ته مختلفې ناروغۍ پیدا کیږي او ډېرې چې معمول دي هغه انتاني ناروغۍ دي یا میکروبي ناروغۍ دي، ځکه چې د اوبو د پاکو اوبو هغه سیستم مخکل کیږي او ناپاکه اوبه د څښلو د اوبو تر ځای کیږي. مریضانو ته معمولا د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي، مثلا اسهالات، استفراغات، کانګې. همدارنګه مریضانو ته د سینه بغل ناروغي هم پیدا کیږي، د پوستکي ناروغي مریضانو ته پیدا کیږي. دغه اوبه چې د سیلابونو څخه راځي او ډنډ کیږي، په دې باندې وروسته بیا ماشي تکثر کوي او په هغه منطقو کې چې ملاریا عام ده، د ملاریا واقعیت پکې زیاتېږي. همدارنګه د نورو پرازیتي ناروغیو چې د میاشتو پورې مربوط دي د هغوی واقعیت په هغه جامعه کې زیاتېږي. ډاکټر صاحب اوس مهال د سیلابونو د بارانونو خطر ډیر زیات دی، لکه څنګه چې درنو لیدونکو ته هم معلومه ده چې په خبرونو کې هره ورځ اوري په جنوبي اسیا کې، دلته په امریکا کې د ډیرو ورښتونو له امله ډیر زیات سیلابونه رامنځته شوي دي. خو دلته یا په ځینې نورو اروپایي پرمختللي هیوادونو کې مخکې له دې نه چې بارانونه راشي، سیلابونه راواوړي، نو دوی هڅه کوي چې خلک د هغه ځینه لرې کړي، د هغه ځایونونه چې د خطر سره مخ دي د هغه ځینه نورو خوندي ځایونو ته ویسي. په افغانستان کې ستاسو په نظر چې سیلاب مخکې د دې نه چې خبرداری ورکړ شي راځي، نو پس له سیلاب نه څه رقم مرستو ته خلک ضرورت لري چې د ناروغیو مخنیوی وشي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. رښتیا هم بدبختانه په افغانستان کې د سیلابونو او د دغسې طبیعي واقعاتو وړاندوینه نه کیږي، مشکله ده. او کله چې رامنځته شي تقریبات هم زیات دي او مرضي وتیرې او قوات هم زیات دي. خلکو ته زما ته اول خو د دولت په سطحه باندې زما توصیه دا ده چې هغه منطقه کې چې سیلاب راځي خلک ځپل کیږي، هغوی ته باید ډېر عاجل کومکونه ورسیږي. حتی دوی ته باید پاک خواړه او پاکې اوبه تهیه شي او که امکان لري دوی د دې ساحې څخه وایستل شي، ځکه هغه ساحه ټوله زیاتره منتنه وي او یو پاکې ساحې ته انتقال شي. خو که چې دا کار امکان نه لري، د شاوخوا کلیو او د ګاونډیو لخوا باید دوی خلکو سره مرسته وشي او دوی ته باید پاکې اوبه او خواړه تهیه شي. همدارنګه خلک باید احتیاط وکړي، مثلا ماشومان پرې نه دي چې په ناپاکو اوبو کې لوبې وکړي یا د ناپاکو اوبو څخه استفاده وکړي. دوی باید کوشش وکړي چې که چېرته اوبو څخه استفاده کوي د څښلو په خاطر باندې طبعا هغه باید جوش کړي او د جوش کولو څخه باید وروسته چې یخې شي د هغې څخه استفاده وکړي. همدارنګه خواړه هم باید دوی په جوش کړو اوبو یا پاکو اوبو باندې یا داسې اوبه چې په هغې کې لږه مالګه شامله وي وینځي، تر څو هغه میکروب چې د اوبو څخه ګډ شوی هغه د منځه ولاړ شي. ډاکټر صاحب مونږ ډېرې پوښتنې د درنو لیدونکو نه اخیستې دي چې هغه به زه یو په یو تاسو ته ولولم. زدران درویش اول تاسو ته سلامونه وړاندې کړي دي او بیا یې پوښتنه کړې ده چې هغه مرضونه چې له سیلابونو پیدا کیږي لومړي درملنه مخکې له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي سړی او کوم ډول مقاومت وکړي؟ هیله ده چې ما پوښتنه سمه لوستې تاسو ته. رښتیا نه ښه پوښتنه ده. کله چې په یو منطقه کې سیلاب رامنځته شي، په هغې منطقه کې هغه صحي مرکزونه هم موقوف کېږي، شفاخانې هم موقوف کېږي، حتی فارماسي او دغه صحي خدمتونه ضعیفه کېږي په هغه منطقه کې.
نو په دې خاطر باندې خلکو ته پکار دي چې په ابتدایي ډول باندې دوی باید د هغه مرضي وتیرې سره مقابله وکړي. مثلا کچې ته اسهالات په هغه منطقه کې رامنځته شي، دوی به ډېر کوشش وکړي چې هغه مریض ته مایعات زیات ورکړي او هغه مایعات چې دغه مریض د لاسه ورکړي هغه باید دوی بیرته اعاده کړي تر څو چې شفاخانې ته رسیږي او ډاکټر ته رسیږي. مریض باید ډیهایډریشن یا د اوبو د کموالي له خاطره خپل ژوند د لاسه ورنکړي او دا ډیره معمول ده په ماشومانو کې دا مشکلات ډیر زیات رامنځته کیږي. زما توصیه ده چې مریضان ته باید مایعات فوق العاده ورکړل شي. همدارنګه کوشش وشي چې د امراضو د مخنیوي کې باید زیاته مرسته وشي. مثلا دا کوم مخنیوي ته اشاره وکړه، کوم شان چې د امراض د پیدا کېدو سبب کیږي دا مخنیوي ډیر مهم دی. ماشومان پرې نه ښودل شي چې په ناول اوبو کې لوبې وکړي یا د هغې څخه استفاده وکړي. خو که احیانا په دې مسله باندې یا په دې مشکل باندې سره دوچار شي نو ښه خبر ده چې مایعات اعاده شي تر څو دوی ډاکټر شفاخانې ته رسیږي. ځکه د اسهالاتو په وفیات د اسهالاتو له کبله چې کوم وفیات رامنځته کېږي غټ دلیل د بدن د مایعاتو ضایع کول دي او که په وخت باندې دغه مایعات بېرته مریض ته ورنکړل شي مریض ډېر زر خپل ژوند د لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب دوستانو ډېر زیاتې پوښتنې کړې دي په دې هکله. یو هم غنی الرحمن له سعودي عرب نه پوښتنه کړې ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې باید کم د اوبو د کمښت سره هغه خلک چې د سیلابونو کې گیر پاتې هغه مخامخ نشي. نو پوښتنه دا کړې ده زموږ ورور چې که د سیلاب اوبه څوک د څښلو لپاره استعمال کړي آیا کوم خطر لري او که نه؟ دا فوق العاده خطر لري که د سیلاب اوبه استفاده شي، ځکه د سیلابونو اوبه د آزاد سطح څخه تیریږي، د ځمکې د سطح څخه تیریږي. هلته د حیواناتو او د حتی د انسانانو خصوصا په افغانستان کې د هغوی د فضله موادو د هغوی سره یوځای کېږي او میکروبونه په هغه کې فوق العاده زیات وي او د وخیمو انتاني ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېږي. باید کوشش وشي چې د سیلاب د اوبو څخه هېڅ استفاده ونه شي، د څاګانو د اوبو څخه استفاده وشي او که چېرته د ډېر مجبوریت له کبله وي هغه اوبه باید فلتر شي، د یوې جالۍ څخه تېر شي او باید صحیح وجوشول شي او د جوش کېدو څخه وروسته د هغې څخه استفاده وشي. مګر هم د خام اوبو او یا د آزادو سیلاب د اوبو څخه استفاده کول ډېر خطرناک کار دی. بله هیله ده چې د ورور ستاسو ځواب اورېدلی وي چې د سیلاب د اوبو د استعمال نه بالکل باید ځان وساتئ. بل دوست ایمل خان الکوزي لیکلي دي، اوله سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي، بیا یې پوښتنه کړې ده چې څنګه کولی شو د دې ناروغیو نه ځان وساتو. دې پوښتنې ته مخکې ما اشاره وکړه دا چې د دې ناروغیو څخه مخنیوی وشي خلک باید د پخوا څخه د اوبو هغه سرچینې محفوظې وساتي. مثلا هغه خلک چې په کورونو کې څاګانې لري د څاګانو سرونه باید پټ وساتل شي او داسې یو لار موجود نه وي چې هغې ته د سیلابونو اوبه یا ازادې اوبه هغې ته لار پیدا کړي. د دولت په سطح باندې هغه د ځایي مقاماتو په سطح باندې هغه اوبه چې د اوبو ذخایر چې یوې منطقې ته اوبه ورکوي هغه باید د هغې هغه حفاظت باید تامین شي او هغې ته داسې معیارونه په کار واچول شي چې تر څو په اسانۍ باندې د سیلاب اوبه هغې ته لار پیدا نه کړي. دا هغه شیونه دي چې موږ کولی شو په دې باندې د انتاناتو د زیاتېدو یا د امراضو د شیوع مخه ونیسو. او هغه خلک چې بیا د دې مشکل سره مخامخ کېږي یا په دې باندې پوهېږي چې دغه واقع مخې ته راځي یا مثلا پیشبیني شوي ښه خبردار ده چې دوی په کور کې د پاکو اوبو یوه ذخیره ځان سره وساتي، حد اقل د یوې هفتې یا 2 هفتو لپاره. ډاکټر صاحب تاسو مخکې د ځینو ناروغیو نوم واخیسته چې د سیلابونو له امله رامنځته کېدی شي. دا ډول امراض څومره خطرناکه دي او تر کومه حده پورې باید د دغه امراضو مخنیوی وشي او دا که پرمختللی شي نو د څه سبب کېږي؟ آیا د انسانانو د مرګ سبب هم کېدی شي دغه امراض؟ د سیلابونو له کبله چې کوم امراض رامنځته کېږي لکه مخکې مو ورته اشاره وکړله د انسان د بدن مختلف سیستمونه مصاب کوي او زیاتره ناروغۍ چې د انتاني ناروغۍ دي. په دې کې د انتاني ناروغۍ په دې قد کې زه کولی شم د کولرا څخه یادوري وکړم. که چېرته په یو منطقه کې د سیلاب له کبله کولرا رامنځته شي دا ډېر زر شیوع کوي، د هغه جامع یا د هغه منطقې ټول خلک مصابولی شي او د وفیاتو اندازه یې ډېره زیاته ده. نو د وخیمو امراض له کبله د جملې څخه دا ذکر کولی شم. همدارنګه نور اسهالات چې د اسکریشیا کولا یا د ایکولا له کبله رامنځته کېږي یا وایروسي اسهالات دي هغوی هم رامنځته کېږي، مریضانو ته فوق العاده ګواښ متوجه کولی شي. په سپین ږیرو او په ماشومانو کې
زیاتره د تنفسي سیستم ناروغي رامنځته کیږي مثلا مریضانو ته ټوخی او تبه او نمونې یا سینه بغل پیدا کیږي کچې دغه امراض په خپل وخت باندې تداوی نشي او په وخت باندې د دې مخاوني نیول شي دا امراض شدت پیدا کوي وخامت پیدا کوي او په ډیرو واقعیتو کې د وفیاتو سبب کیږي او د هغه جامعې کې د انسانانو د قتلوي مړینې سبب کیږي او دا ډیر ځینې کې واقع شوی هم دي. بله ډاکټر صاحب شیر آقا همدرد لیکلی چې آیا د سیلابونو له وجې ټایفاید مرض زیات پیدا کیږي او کنه؟ د ټایفاید ناروغي معمولا د هضمي سیستم یو ناروغي ده او کچېرته په یو منطقه کې وجود پیدا کی د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېدل شي او د هغه د انتقال لپاره دغه ناپاکه اوبه یو فاکتور کېدل شي نو کچېرته یو څوک په آزاد محیط کې مثلا خپل حاجت رفع کوي او په هغه کې د ټایفاید میکروب موجود وي او دا غي سره بیا د باران په یو ځای شي او دا غي نه بیا خلک استفاده کوي فوق العاده دغه مشکلاتو اندازه زیاتېږي. ډاکټر صاحب بل دوست مسلم دولت زئی لیکلي دي چې مونږ همیشه اوریدلی که د سیلاب په اوبو ځان ومینځي یا د سیلاب په اوبو باندې ولمبېږي نو د ګرمکو د مخنیوي لپاره ډیر ښه کار دی. ستاسو څه نظر دی؟ زه خو د دې نظر سره بیخي مخالف یم ځکه دلته ډېر افواهات شته ده چې په طبابت کې وجود لري او د داسې یو چا د خوا نه وړاندې شوي دي یا په ویل شوي دي چې هغوی نه ریسرچ درلوده نه یې تحقیق درلوده دا بیخي غلطه خبر ده. خلک باید دې نه مکمل په قطعي ډول باندې اجتناب وکړي ځکه په د سیلاب په اوبو کې پرازیتي میکروبونه ډېر زیات دي او د پوستکي د وخیمو انتاناتو سبب کیږي د بدن باندې د ګرمکو را پیدا کېدل البته د ګرمۍ د وجې نه د هغې د حل لپاره ډېرې اسانه لارې شته ده خو د سیلاب اوبه کولی شي چې په پوستکي کې ډېرې خطرناکې دانې رامنځته کړي. یو میکروب دی د MRSA په نوم باندې چې هغه ډېر وژونکی میکروب دی د هغې واقعیت د سیلاب په اوبو کې ډېر زیات وي او هغه معمولا د پوستکي انتانات رامنځته کوي مثلا د پوستکي التهاب لکه سیلولایټس ورته وایو او هغه بیا په دانو یا ابسس باندې بدلیږي او بعضې وخت د هغې سبب دومره خطرناک وي چې مریض په څو ورځو کې د منځه وړي. نو په دې خاطر باندې باید د دې مخه ونیول شي. همدارنګه په دې اوبو کې د ټیټانوس میکروب هم پیدا کیږي که چېرته انسان په خپل ځان باندې یو وړوکی زخم ولري چې معمولا هغه خلک چې ګرمکې لري د هغوی پوستکي هغه سطحه معوف شوې ده نو که چېرته د ټیټانوس میکروب دوی ته ورسېږي دغه ناروغان ډېر زر د ټیټانوس په مرض باندې مصاب کیږي چې یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. نو زما توصیه دا ده چې دا خبر بیخي مطلق غلطه ده دا افواهات دي پام چې خلک د سیلاب په اوبو باندې خپل ځانونه ونه وینځي او د دې څخه جدي مخه ونیسي او نور خلک هم په دې باندې آګاه کړي چې دا ښه کار نه دی. ډیره مننه خدای دې وکړي چې مسلم دولتي ستاسو دغه وړاندیز یا مشوره اوریدلی او د ځان مینځلو نه د سیلاب په اوبو باندې نور مخنیوی وکړي او وینې. بل دوست تواب لیکلی دی چې ډاکټر صاحب آیا د سمندر اوبه د فلتر په واسطه صفا شي که چیرې صفا شي البته د څښلو وړ دي او که نه؟ دا د هغه منطقي د اوبو پورې فرق لري که چېرته د فلترونه فرق لري که چېرته اوبه د فلتر څخه وایستل شي د هغې څخه زیاتره وخت کې دغه لوی پارټیکلز جدا کیږي خو د اوبو د میکروب دغه نشي کولی مخنیوی نشي کولی. په دې خاطر باندې چې اوبه باید تعقیم شي او د میکروب څخه پاکې شي دوی کولی شي چې هغې ته وروسته جوش ورکړي او یا د کلورین څخه استفاده وکړي په هغه اوبو کې تر څو د هغه انتاناتو مخه ونیول شي ځکه انتانات ضروي میکروبونه ضروي موجودات یا هغه د فلترونو په واسطه باندې زیاتره فلترونه چې په عامو خلکو باندې د عامو خلکو د خوا څخه استفاده کیږي هغه د میکروب د فلتر کولو قابلیت نه لري. نو په دې خاطر باندې که چېرته د بحر اوبه یا نورې اوبه څوک فلتر کوي د هغې جوشول ډېر ضرور دي او که چېرته جوش نشي کولی نو د کلورین څخه باید استفاده وکړي چې په هغې کې کلورین واچوي او هغه اوبه باید پاکې شي. ډاکټر صاحب که د سیلابونو له امله د خطرونه سړی وګوري نو د سیلابونو یا د ورښتونو د شدیدو ورښتونو چې د سیلابونو لامل ګرځي د هغه موسم معلومي په هغه موسم کې تاسو څه مشوره ورکوئ خلکو ته چې مخکې د دې نه چې وضعیت ډېر وخیم شي او سیلابونه راشي باید څه تدابیر ونیسي؟ خلک باید په دې باندې پوه شي چې په دغسې موسمونو کې د انتني امراضو واقعیت زیاتېږي. په دې خاطر باندې ټول هغه لازمه هدایت باید د فصل د مخکې دوی ولري
او آماده کی. مثلا لکه مخکې مو اشاره وکړه د اوبو ذخایر باید دوی ډیر پاک وساتي ترڅو پاینده کې د مشکل سره مخامخ نشي. همدارنګه نوري پرازیتي ناروغي چې پیدا کیږي مثلا ملاریا شو دوی باید ځان سره په کور کې جالۍ ولري د میاشو ضد جالۍ ولري او په هغه موسم کې چې کله دغه امراض زیاتېږي د جالۍ څخه استفاده وکړي. کوشش وکړي چې په آزاد محیط کې دوی ډیر پاتې نشي په آزاد محیط کې خوبونه کوي او کوي هم باید د جالۍ په واسطه باندې دوی یا د دوی بدن کور شوی وسیږي. نو دوی د سیزن تر رسیدو څخه مخکې باید دوی د دې لپاره فوق العاده آمادګي ولري. ډیر ښه. ډاکټر صاحب آیا د سیلابونو په وخت کې په زراعتي فصلونو باندې د سیلابونو تاثیر کوي دغه نه د استفادې سره د دغه فصلونو نه څه د مرزونو د خورېدو امکان شته او کنه؟ شته واقعا خصوصا په افغانستان کې موږ تاسو ټول ته معلومات چې د حیواني فرټیلایزر یا سرې څخه استفاده کوي. حتی په بعضي منطقو کې انساني فضوله مواد هم په دې کې موجود دي او دا فوق العاده ناپاک دي. کله چې بارانونه کیږي یا مثلا سیلابونه راځي دغه مواد جګیږي د بوټي د بیخ څخه او د هغې د پاڼو او د هغه برخه چې انسانانو څخه استفاده کوي هغې سره یوځای کیږي. نو که چېرته د بارانونو او د سیلابونو څخه وروسته څوک د دغسې موادو څخه استفاده کوي یا د دغه سبزیو څخه استفاده کوي که دا پاکې ونه وینځل شي په دې کې د امراضو د موجودیت چانس فوق العاده زیات دی. ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې ډیر ښه معلومات هم درنو لیدونکو ته وړاندې کړه. په نیویارک کې د جمایکا د روغتون د داخله امراضو متخصص ډاکټر میر علي سادات وو چې موږ سره په دې موضوع باندې چې د سیلابونو له امله کومو ناروغیو سره انسانان مخ کېدای شي د هغه د مخنیوي او د هغه دپاره چې څنګه تداوي شي معلومات یې درکړه. درنو لیدونکو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په فیسبوک کې موږ سره ملتیا وکړه او خپلې اندېښنې او پوښتنې موږ سره په دې هکله شریکې کړې. ډاکټر صاحب مننه.